نو آیا دا افغان ځوان چې ځي له دارالکفر نه دارالاسلام ته ځي که له دارالاسلام نه دارالکفر ته ځي آفرین دې په دې هجرت دا له دارالامن نه دارالفساد ته ځي که له دارالفساد نه دارالامن ته ځي. بله مسله دا د اقتصاد خبره کوي والا اسلامي امارت راغلی اقتصاد نن چې په افغانستان کې لږ ځان مو تاسو خبر الحمدلله په مختلفو بخشونو کې د قوشتېپې په کانال کې 3000 ماشینري کار کوي په زراعو زموږ د تاسو افغانانو کار کوي 240 کیلومتره 240 کیلومتره کانال کې کار روان ده الحمدلله. داسې چې ډیمونه داسې کانالونه تاسو اورئ چې په افغانستان کې سر په سره جای په جای روان دي. سرکونه وګورئ د قندهار او کابل د سرک روان ده اول سرک یې جوړ شو 500 څخه کم 500 کیلومتره دا خو ملایکې نه جوړي دا خو همدغه افغانان جوړي همدا خلک دي چې کار پکې کوي. د کابل د نګرار سرک کوم شروع شوی ملایکې خو نه جوړي نه پیریان جوړي همدغه افغانان پکې کار کوي. په کابل کې په مختلفو ځایونو کې په سلګونه کیلومتره سړک جوړ او په جوړېدا ده دا خو پیریان نه جوړي همدغه افغانان پکې کار کوي. د ریل ګاډي پټلۍ را روانه ده سیران خط راورسېد تر هرات پورې ازبکستان وصل شو ترکمنستان وصل شو 3 ممالک وصل شول او دا به تر تورخم او تر بولدک رسیږي دا خو همدغه افغانان کار کوي. ټاپي پروژه باندې کار شروع ده همدغه کار کوي. ټاپ پروژه باندې کار شروع ده همدغه کار کوي. په بندونو باندې کار شروع ده او مختلف دا اوس چا ماته ویل پرون یو فابریکه د دوایي کابل کې توسعه هغه سره $2 ملیون 120 قسمه دوا به تولیدوي. $50 ملیون باندې یو فابریکه دوایي سازي په قندهار کې چې 45% د وزارت دفاع کاسو یې سمګه خریداري کوي. داسې مختلف فابریکې تاسو وګورئ صنعتي پارکونه او په مختلفو ساحو کې په صنعت کې په تجارت کې په سړکو کې په برق کې په چکډمو کې په ټولو باندې کارونه روان دي. دا په داسې حال کې چې دښمني د دښمنانو موږ سره روانه ده. او څلورم اخر خبره درته کوم بشیرو زیرې ورکړئ خپلو رسول الله صلی الله علیه وسلم نن موږ چې لګیا یو خو تګ د افغانانو کې نه لګیا. هغه افغانان چې تللي هغه افغانان دي چې افریقایانو تیاري ورته ودرولې نه ټیکس ته حاجت شته نه پاسپورټ ته حاجت شته نه ویزې ته حاجت شته او خېږي چې کوم ځو په لکاو کسان سپاره کړل ته په یو بل هېواد کې هم تیاري ودروه او ورته وایي چې هېڅ ضرورت نشته امریکا ته راځئ. تاسو نور ګاونډیانو نه حال واخلئ خلک کورونه خرڅوي او وځي په لکاو ګاونډیانو نه وځي. تاسو ثبات د افغانۍ ته وګورئ په مقابل ګاونډیانو کې نو اقتصادي مشکل هم نشته.